سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. په سر کې تازه خبر دا دی چې کندوز ښار کې ماین چاودنه شوې. کندوز کې محلي سرچینې سلام وطندار ته وایي چې نن له غرمې مخکې د کندوز ښار په رستاقاباد سیمه کې د یوه ښوونځي مخې ته ماین چاودنه شوې ده. د سرچینې په خبره دغه ښوونځی د شیعه وګړو اړوند دی چې پیښه کې تر اوسه یوازې د یوه سراف په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. د پی ټی ایم لخوا د پاکستان تر واک لاندې سیمو کې د غازي امان الله خان تلین ونمانځل شو. په داسې حال کې چې طالب مشران او کشران د غازي امان الله خان په اړه تشه اعلامیه او پوسټ هم ونه کړ. د پاکستان تر واک لاندې مختلفو سیمو کې د افغانستان د خپلواکۍ اتل غازي امان الله خان د 26م تلین په مناسبت د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بېلابېلې غونډې وشوې. په دې لړ کې د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل کور یعنې جنوبي وزیرستان کې د غازي امان الله خان د تلین په مناسبت غونډه وکړه. د دې ترڅنګ د یاد شوي غورځنګ ملګرو په بنو کې د غورځنګ د مرکزي کمیټې د غړي حاجي صمد په مشرۍ کې غونډه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو دغه راز په جنوبي پښتونخوا کوټه کې هم د غورځنګ د ولایتي مشر نور باچا په مشرۍ د غازي امان الله خان تلین لمانځلی دی. د یادو غونډو لاند راپور او عکسونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپله فیسبوک پاڼه خپاره کړي او ډیر جزئیات یې نه دي ترلاسه کړي. د پاکستان پوځ د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه رسنیز کېدو ته نه پرېږدي او د دغه هیواد ولکه کړي مطبوعات یې د غورځنګ له خبري پوښښ څخه منع کړي دي. جنوبي وزیرستان کې 2 پاکستاني عسکر وژل شوي. د خیبر پښتونخوا اړوند جنوبي وزیرستان کې په وسلوال برید کې 2 نور پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر د سې شنبې په ورځ د اپریل په 26مه ویلي چې یاد سرتیري د جنوبي وزیرستان په سراروغه سیمه کې په وسلوال برید کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستاني پوځیانو بریدګرو ته کلک ځواب ورکړی دی. په جنوبي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو د تیرې ورځې برید مسؤلیت پاکستاني ټي ټي پي منلی دی او د 8 پوځیانو وژلو دعوه یې کړې. د امریکا غږ ډي بي څانګې د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې په دغه نښته کې 4 پاکستاني عسکر ټپیان شوي هم دي. د تیرې دوشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په دیواګار سیمه کې هم د وسلوالو په برید کې 3 پاکستاني عسکر وژل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د پاکستان د کراچۍ ښار په یو موټر باندې د ځانمرګي برید له امله 3 چینایان او 1 پاکستانی وګړی ووژل شول. په سمنګان کې پر هزارهګانو ډزې. محقق وایي طالبان مسؤل دي او باید ځواب ورکړي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د دره صوف په سیمه کې د 6 کسانو د وژلو خبر ورکړ. محقق نن چهارشنبه د غویي په 28مه د دغو 6 کسانو وژنه یې ترهګرو ته منسوبه کړه. ویل چې یو ملکي موټر چلوونکی یې له 15 نورو سره وژلی دی. ښاغلي محقق زیاته کړه چې طالبان د خلکو د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري او باید د ناورین لپاره حساب ورکړل شي. هغه د طالبانو د بیان مرستیال امان الله سمنګاني په حواله وویل چې دوی وایي داعش ترهګره ډله د هیواد په هیڅ ځای کې عامه یا فزیکي حضور نه لري. محقق د طالبانو له بیان څخه وپوښتل نو د دې ډول جنایتونو مسؤل څوک دي؟ ایران وايي امریکا هڅه کوي زموږ او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. ایران وايي امریکا او ځینې غربي هیوادونه هڅه کوي د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې کړي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په تازه مرکه کې ویلي چې دوی له افغانستان سره د ښه اړیکو غوښتونکي دي. د ده په وینا ایران په دې هڅه کې دی چې وکړی شي له افغانانو سره د دوی د هیواد په جوړولو کې مرسته وکړي او له دغه هیواد سره ښې اړیکې ولري. د قومي په خبره امریکا او ځینې نور غربي هیوادونه په افغانستان کې ناکام شول او اوس یې هڅه دا ده چې د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترینګلې شي خو دوی به بریالي نشي. ایراني لوری وایي چې دوی د شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوالو کوربه دي او له وروستیو تحولاتو سره د دغه کسانو شمېر لوړ شوی دی. د ایران دغه ډیپلوماټ داسې مهال پورته څرګندونې کوي چې تازه یو افغان پلاوی د 2 اړخیزو اړیکو په تړاو د بحث لپاره ایران ته تللی دی. پنټاګون وايي اټومي جګړه به ګټونکی ونه لري. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایان جان کربي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د 3مې نړیوالې جګړې خبرداری او د اټومي جګړې احتمال د خولې خبرې وښودې. برټانیا بیا د لاوروف څرګندونې کاملا بې معنا توصیف کړې. د پنټاګون وایان جان کربي چې د امریکا متحده ایالاتو له دفاع وزیر سره د آلمان په رامشتاین هوایي اډه کې حضور درلود CNN شبکې سره په خبرو کې وویل چې اټومي جګړه به ګټونکی ونه لري. هغه دغه خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف د وروستیو څرګندونو په اړه چې په هغو کې د اټومي جګړې خبرداری ورکړی
وکړې. د امریکا دفاع وزارت د لاوروف پر دغو څرګندونو نیوکه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ د اپریل په 25مه د روسیې ټلویزیون سره په خبرو کې د دریمې نړیوالې جګړې رامنځته کېدل واقعي توصیف کړ او په اړه یې خبرداری ورکړ. هغه ناټو په اوکراین کې د روسیې پر ضد نیابتي جګړه باندې تورنه کړه، خو د پینټاګون ویاند په رامشټاین اډه کې وویل چې د لاوروف خبرې درستې نه دي. هغه وویل په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول څرګندونې مناسبې نه دي، څه شی چې اوسني شرایط ورته اړتیا لري د پوتین لخوا د پیل شوې جګړې پای ته رسول دي. تورخم کې افغان کډوال وایي له مسافرو سره د پاکستاني عسکرو چلند ناوړه او د بشري حقوقو خلاف دی. افغان کډوال او مسافر چې پاکستان کې د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله ډیر وخت هلته بند پاتې و، تازه یې هیواد ته د راستنېدو لپاره بند پاتې زرګونه هغه افغانان دي چې پاکستان ته له ویزې پرته په پیژندپاڼو په تورخم، سپین بولدک یا نورو لارو تللي وو. هغوی چې بیرته هیواد ته د راتګ هوډ لره له څو اونیو راهیسې پاکستاني لوري خپل هیواد ته نه راپرېښول. بیرته راستانه شوي مسافر د پاکستاني عسکرو له ناسم او ناانساني چلند څخه سر ټکاوه. ورته مهال بیا د تورخم کمیساري وایي چې له پاکستاني لوري سره خبرې کوي او هڅه کوي افغان کډوالو ته اسانتیا برابره کړي. تازه هیواد ته راستانه شوي افغانان وایي پاکستاني غاړه کې له افغان کډوالو سره خورا ناوړه چلند کېده. د هغوی په خبره د پاکستاني عسکرو ټول بشري حقوق تر پښو لاندې کول او افغانان ته یې ګڼې ستونزې جوړولې. د کندوز استوګن محمد الله تازه په تورخم راوخته دی. له نوموړي سره مو داسې مهال خبرې کولې چې پر ډنډه یې د خولو لیکې د لاس په ورغوي پاکولې. هغه هشت صوب ورځپاڼې ته وویل پاکستاني عسکرو سخت ربړولی او د پوښتنې یې څوک نه و. نوموړي زیاته کړه دا حال دی زموږ حقونه تر پښو لاندې کیږي، د دې پوښتنه باید وشي. او وروستی خبر دا چې افغانستان د 14 میلیارډ افغانیو په ارزښت د ډبرو سکاره صادر کړه. د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په بېمخینې توګه ډیر شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې په وروستیو 7 میاشتو کې بهر ته د ډبرو سکرو په صادراتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. سرچینه وایي چې په دې موده کې شاوخوا 1.8 میلیونه ټنه ډبرو سکاره بهر ته په تیره بیا پاکستان ته صادر شوي دي. د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې افغان لوري په 7 میاشتو کې د 14 میلیارډ افغانیو په ارزښت صادرات لرل. په ورته وخت کې دغه وزارت وایي چې د سکرو د صادراتو له درکه افغان حکومت ته یوازې په ګمرکونو کې 4 میلیارډه افغانۍ عاید ورغلی دی. د افغانستان د ډبرو سکاره له خورا ښه کیفیت برخمن دي چې په وروستیو کې صادرات ډیر شوي او تر ډیره یې کانونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې دي. قدرمنو لیدونکو دا و د نن ورځې تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو چې ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.